الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف رسله وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المهدي مني أجل الجبهة أقنى الأنف يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما يملك 7 سنين. وقال عليه الصلاة والسلام في مقام آخر: لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواتئ اسمه اسمي. وقال: لا تذهب الدنيا حتى يبعث الله رجلا من أهل بيتي يواتئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف بشاو باندې اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. زما معزز کریم رب دی ما او تاسو ټول ته کامل ایمان نصیب کی او تا دم آخر دی بیا رب العالمین مونږ ته به استقامت هم نصیب فرمایي. آخری دور سره مونږ او تاسو ټول مخامخ یو او د دنیا د ختمېدو آخری اوان حالات او د آخرت د نزدېکت هغه فضا کې مونږ او تاسو خپل شپه ورځ تیرو ژوند تیرو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د آخري دور د فتنو د دور ذکر فرمایلی دی او بیا قیامت ته هغه نږدې او لرې علامات او نښې د هغې ذکر حضور فرمایلی دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کومې نښې او علامات ذکر کړي دي د قیامت او د آخري حالاتو، نو په هغې کې ځینې علامات او نښې وړې دي چې هغه اکثر ښکاره شوي دي او ځینې نښې او علامات هغه غټ دي. نو په هغه غټو علاماتو او نښو کې چې سید الکائنات صلی الله علیه وسلم خپل امت د هغې نه خبرداره فرمایلی دی او په کثرت احادیثو کې د هغې ذکر دی، کثیر احادیثو کې، حتی چې علما هغې ته متواتر معنوي ویلې. تواتر معنوي یعنی انکار تینا انسان د اسلام د دایرې نه وباسي او ایمان په فرض او لازمي دی. هغه ذکر د حضرت امام مهدي علیه الرضوان دی. نو موجوده حالاتو تناظر کې زستا وړاندې مختصرا د سیدنا امام مهدي علیه الرضوان ظهور، داغي تعارف، داغي کردار او داغي سره منسلک حالات نن تاسو ته مخې ته کوم. الله پاک دې مونږ ته د صحیح بیان او د صحیح اورېدو، بیا د صحیح عمل او د امت مسلمه ته د رسول او بیا د ټول امت مسلمه د بیدارۍ ذریعہ وګرځي. محترم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ډیر زیات بشبها احادیثو کې
د امام مهدی علیه رضوان ذکر فرمایلی دی او قرآن پاک کې ورته اشاره شوې ده. قرآن پاک کی سورہ بقرہ آیت نمبر 114 ماستا سمخ کی تلاوت کو رب العالمین فرمائی ومن ازلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابها اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین لهم فی الدنیا خزی ولهم فی الآخرة عذاب عظیم. خدای فرمائی چې کوم انسان، کوم شخص، کوم جماعت، کوم ډله څوک چې وي چا سره تعلق ساتي، کوم رنگ او نسل، کوم قوم، کوم لسان، کوم ملک، چا سره چې تعلق ساتي، من د عموم د بار راځي زمونږ د طالبان ملګري په دې وي. کوم انسان چې د الله جماعت، د الله کور، د الله مساجد د دین منی کی چې په دې کې د الله یاد وکړي، مساجد بند کی، مدارس بند کی د الله د نوم د یاد نه او د هغې په خرابولو کې، د هغې په ورانولو کې، د هغې ویجاړولو کې کوشش کوي، محنت کوي او د هغې دپاره پلانونه جوړوي، منصوبې جوړوي او قسمه قسم مشورې کوي. خدای پاک جل جلاله فرمایي د دې انسان نه په مخ د ځمکه بل لوی ظالم نشته. دا ډېر لوی ظالم دی، ځکه دی نه صرف په ځان ظلم کوي، دی په مسلمان ظلم کوي، دی په کافر ظلم کوي، دی په زنده سر ظلم کوي، حتی دی په سالرونکو، په بیسا جاندارو، غیر جاندارو، په ټول کائنات د انسان ظالم دی. د هغې وجه دا د زما محترمو چې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض الله الله. تر هغه وخته پورې به قیامت نه راځي څو پورې چې د الله په ځمکه باندې د الله الله نوم قایم وي، قیامت به نه راځي. نو مدرسه او مسجد دا منبع او مرکز د لا اله الا الله دی. د الله الله ویلو مراکز او کارخانې هغه مساجد دي، هغه مدارس دي، هغه مراکز دي، هغه خانقاهونه دي، دیني ادارې دي. نو چې یو سړی دا بند کړي نو الله الله ویل بند شو، چې الله الله ویل بند شو، قیامت ته حالات نږدې شو. نو دا کوم خلک مسلمانان او غیر مسلمه چرن فرن سالرون کې بیسا څومره چې کائنات کې موجود دي دا خو د الله الله د برکته موجود دي. نو چې الله الله بند شو نو دا ټول نظام به ختمېږي که نه به ختمېږي؟ وایا ختمېږي به؟ نو د خدد لاسه دا نظام ختم شو، ځکه دی ډېر لوی ظالم دی په مخ د ځمکه باندې. خدای فرمایي بیا الله امت مسلمه ته، خپلو مسلمانانو بندگانو ته یو خوشخبری الله فرمایي چې داسې وخت را روان دی، داسې حالات را روان دي چې بیا اوس خو دي تاسو د الله د یاد نه بندئ، د مساجد او مدارسو د بندولو کوشش کوي. رب العالمین فرمایي داسې وخت را روان دی چې بیا بس تاسو غلبه شي، تاسو به غالب شئ، دی به مغلوب شي، دی به شکست خورده شي او داسې حالات به راشي چې دی دغه مساجدو او مدارسو ته کله داخلیږي، دی خانقاهونو ته داخلیږي، د الله درګاهونو ته داخلیږي، نو په اجازت نه بغیر به نه داخلیږي. دی به یره کوونکي وي، دی به مرغوب وي، دی به مغلوب وي، دی به شکست خورده وي. او بیا الله پاک د دې سزا ذکر کوي چې کوم انسان د الله درگاهونه د الله د یاد نه بن کی نو رب العالمین سزا ذکر کوي اولئک لهم خزي فی الحیات الدنیا ولهم فی الاخرة عذاب عظیم. دې د پاره په دنیوي زندګۍ کې رسوایی وی رسوایی شرمندگی وی الله به ذلیل کوي. نو زما دې ټکی کې مقصد دی دی ولا اولئک لهم خزي فی الحیات الدنیا لاندې امام ابن کثیر خپل تفسیر کې د امام سدینا د حضرت امام اکرمنا او د حضرت وائل ابن داود نه نقل کړي چې اولئک لهم خزي فی الحیات الدنیا د کفار لا د کفار ایجنټانو لرا مشرکین لرا د مشرکین او اهلکار لرا د دې غلامان لرا په دنیا کې رسوایی وي. امام سدی وائل ابن داود حضرت اکرمه فرمائی دنیا کی رسوئی د امام مہدی را تک دے سشے دے تیز وایا سشے دے د حضرت امامی مہدی علیہ رضوان را تک دے چې امام مهدی علیه رضوان ظاهر شي راخکار شي
بیا به يهوديان ذلیل وي بیا به عیسایان ذلیل وي بیا به شرک ذلیل وي بیا به کفر مغلوب وي بیا به د الله د غیر نه څومره معبودان باطل شي دا ټول به ذلیل وي ان شاء الله. نو امام مهدی علیه رضوان دی آیات کې ذکر دی. نو امام مهدی علیه رضوان څوک دی؟ دا د کوم خاندان سره تعلق ساتي؟ د شخصیت څه دی؟ د کردار څه دی؟ د نه مخکې څه علامات او څه نښې زمانیه او مکانیه د د ظهور نه مخکې هغه څه دي؟ بیا انتها به د ده باندې څنګه کېږي او د دنیا به څه حالات وي؟ دا خو یو طویله موضوع ده چې دا په یو جمعه دو جمعې درې جمعې کې کنټرول لاندې نه راځي. خو زه د هغې خلاصه یم. سید الکائنات صلی الله علیه وسلم روایاتو کې راځي، حضور فرمایي دغه ټولو روایاتو خلاصه وړاندې کوم. نبی علیہ السلام فرمایي المهدی منا، امام مهدی به زمونږ د خاندان نه زمونږ تعلق. بل حدیث المهدی منی، حضور وی امام مهدی زمانه دی زمانه من ولد فاطمه، د حضرت فاطمه د خاندان نه وي. نو امام مهدی چې راځي د ټولو روایاتو خلاصه دا ده د حضرت فاطمه اولاد حضرت حسن و حضرت حسین د حضرت حسن رضی الله عنه په اولاد کې برازي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي تر هغه پورې په دنیا نه ختميږي تر څو پورې چې یو داسې خلیفہ حکومت نه کړي، د عربو بادشاہت نه کړي، په عربو باندې بادشاہ نه جوړ شوی چې داغه د نوم به زما د نوم پشان وي او داغه د پلار نوم به زما د والد صاحب د نوم پشان وي. معنا دا ده د امام مهدی نوم بسوي عبد الله محمد وسوي محمد یا احمد محمد او د پلار نوم بسوي عبد الله سوي جی عبد الله او لقب به امام مهدی وي. مهدی معنا د ته الله هدایت کړي دي د په ذریعہ سره به الله پاک نور خلق ته هدایت کوي لار به ورته ښایي. نو خپل نوم به محمد یا احمدی د بلار نوم به عبد الله وي او لقب به مهدی وي مهدی او کنیت به ابو عبد الله یا جابر وي جابر. د جابر وجه علما دا بیانوي چې د جبابرو او د ظالمانو سټونه به ماتي ځکه د کنیت جابر دی جابر یو کنیت ابو عبد الله دی. نو دی ورازی نبی علیہ الصلوۃ والسلام د امام مهدی د راتګ داغه مخکې حالات احادیثو کې بیان کړي داغه وروسته حالات بیان کړي. نو هغه حالات تناظر احادیثو او د روایتو تناظر کې چې انسان ګوري نو دا حالات تقریبا د امام مهدی علیه رضوان ظهور طرف ته نږدې دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ډېر نښې او علامات ذکر کړي من جمله دا غینه یو نښه دام ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د فرات دا نهر دا سمندر به اوچ او دې کې به یو خزانه روزي خزانه یو بهشبها خزانه به روزي دا خزانه د پاره به نو درې قوم په خپل کې په جنگ شي او دومره قتل او غارت به وشي دومره قتل او غارت چې په دې کې به په لسو کې به 9 کسان دې کې مړ شي. خو دغه خزانه دا به څوک هم حاصله نه کړي. نبی علیہ السلام مونږ او تاسو ته دا ارشاد فرمایلی دی ښودنه یې کړې ده که تاسو دغه وخت کې حاضر شوئ نبی علیہ السلام فرمایي نو تاسو دغه خزانې ته مه ورځئ دې خزانې نه ځان لرې وساتئ د دې د حصول لپاره دې د حاصلولو لپاره مخکې مه ځئ. دارنګ نبی علیہ السلام روایتونه معلومیږي او ذکر پای کې دی چې دا جنگونه به دومره زیات شي فتنې به دومره زیات شي چې په هر 9 کسانو کې به 9 کس دا قتل شي 9 کسانو کې به 9 کسان قتل کیږي دومره ولا قتلونه عام شي قتل عام به مخکې به منا کې به خونریزي وشي منا کې به خونریزي داسې ولی به د وینو روان شي. دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ځینې نښې نشانې د امام مهدی علیه رضوان نه مخکې ذکر فرمایلی دي. د عربو بادشاه به مړ شي د بادشاه په د نوي بادشاه او د خلیفہ په تلاش کې به خلک ګرځي. امام مهدی علیه رضوان
د مکه المکرمه کې سفیانی او فتنه ده د حضرت سفیان رضی الله تعالی عنہ خاندان کې بر رواني نو دا سفیانی او ظالم انسان وي د بر ظاهر او په لکونو خلق بشهیدان کې لکونو خاص کر د نبی علیہ السلام خاندان چې څومره دي دی بس بګرځي او څوک چې ول په مخه ورزینو وجنی وي امام مهدی علیه رضوان او د سره نفس زکیه پر روایت کې راغلی نفس زکیه یو پاک نفس د امام مهدی منګره وي د نبی علیہ السلام د خاندان نه وي نو دې دواړو پسې با دا سفیانی فتنه چې کومه ده دې ور پسې اډر جاری کی چې دا اوجنی دا دواړه مړ کړي امام مهدی علیہ رضوان با مکه المکرمه پری مدینه منوره به پریږي دي او مکه مکرمه ته براش هغه زینبا دل دراش حالات و انتهایی سخت وي نفس زکیه چې کوم روایتو کې ذکر راغله هغه خلق شهید کی امام مهدی علیہ رضوان با دلته مکه مکرمه تراش او د مقام ابراهیم او د اسود حجر اسود پمنس کې با امام مهدی علیہ رضوان رواني برنه به اوریز راش او اوریز نه به आवाज وشي چې دا امام مهدی دی د په لاس باندې تاسو بیعت وکړي د شام څخه خلق با علماء براجم شوي تعداد به 314 هغه د په لاس باندې بیعت د پاره دوی تلاش کی وی کوشش کی وی چې د په لاس باندې مونږه بیعت د امام مهدی علیہ رضوان با دال روانه چې आवाज وشي چې دار ایثار کوي د په لاس باندې بیعت شي زین روایت کې خودی پورې راغلي دي چې د بر د اسمان نه اوریزنه یو لاس کار شي لاس هغه لاس به اشارو کی چې دا امام مهدی دی ډیر ایثار کوي د په لاس باندې بیعت کوي نو د شام د الویل د 314 علماء او ابدالان با د په لاس باندې بیعت کوي امام مهدی علیہ رضوان ظهور بوشي ښکارا وشي امام مهدی علیہ رضوان چې کله د په لاس باندې بیعت شي دا به هغه حالت زما محترم چې هر طرف ته قتل او غارت وي امت مسلمه و انتهایی مظلوم وي دین اسلام با مظلوم او مغلوب وي ظاهرا او د کفار به غلبه وي لکه دا اوس حالات کوم اغي طرف ته روان دي امام مهدی په لاس بیا بیعت وشي نو بیا په احادیثو کې د امام مهدی علیہ رضوان تذکرہ سره غلي ده امام مهدی علیہ رضوان متعلق تذکرہ شرازی هغه بیا سیاست اسلامیه کوي سبا کوي ټول وایا سبا کوي اسلامی سیاست بګي اسلامی سیاست بګي غیر اسلامی سیاست نه شرعی سیاست بګي غیر شرعی سیاست نه سبا کوي زما محترم شراش امام مهدی علیہ رضوان چې کله راش زندگی به تیری نبی علیہ السلام فرمایو حدیث وکالا یا اتکالا یا نه کالا با امام مهدی علیہ رضوان بادشاہی کی و اتیا نه کالا با امام مهدی علیہ رضوان بادشاہت کی د بادشاہت نمخ کې به جهاد کی سبا کوي جهاد وکي جهاد وکي د يهوديانو خلاف د عیسایانو خلاف او د کفر خلاف حضرت عیسی علیہ السلام بم د اسمان نه نازل شي غیبم تشریف فرماش دا دواړه به یوزیش نو دغه اسلامی شریعت دی اسلامی سیاست دی چې آغا به جهاد کوي امام مهدی علیہ رضوان ګوري زما په خبر لګزان په محترم زه د دین د یو لارې مخالفت نکو دین چې وي هغه زمونږ د دین عیسی ده هغه باندې الله ثواب ورکوي هغه باندې الله سمری مرتب کوي او هغه اهم او ضروری دي خو دا کوم خلکو چې دا سوچ دی چې موږ ټول عمر خانقاه کې کینو موږ ټول عمر مدرسو کې کینو موږ ټول عمر تبلیغي مراکز کینو موږ ټول عمر امامت کوو او توري ته بنل اس کوو د دې خلکو کې داسې خلکو سوچ والو د پاره دا خبره کوم چې دا خبره غلطه ده حضرت امام مهدی حضرت عیسی علیہ السلام چې راشي زما محترمو نو یاد ساتي ګوره هغه خانقاه کې الله الله ته نه کینی ښا په خبره پیش هغه تبلیغي مرکز ته نزي هغه مدرسه نه جوړي دا یاد ساتي دا درې وانه د دې مطلب نه دی چې تبلیغیان غني فضول لګیا دي او مطلب دا صوفیا فضول لګیا دي مدرسې فضول دي نه دا مطلب نه دی مطلب می دا دی چې صوفي به د خپل خانقاه نه روزي او وخت
دل راوتل پکار دي تبلیغي مرکز والا نه کله کله به یو چله به داسې لګي یو به داسې بره لګي په خبره پیښ شي او دغه رنګي دا مدرسو والا به چې دی څنګه ټول کال درس او تدریس کوي چوټیانو کې به یو چکر داسې بره افغانستان تم لګي داسې به کشمیر تم لګي داسې به شام تم لګي داسې به لیبیا تم لګي داسې به برما تم لګي داسې به د امت مسلمه د مظلوم امت د ظلم نه د خلاصې د پاره توري تم لاس کوي نو امام مهدی حضرت عیسی علیہ السلام با نه با اب خانقاه کې کینی نه با هغه تبلیغي مرکز ته ځي نه مدرسه قایمي نه بوټونه شي الیکشن بګي خپنش اب توري تلاش گئی او جهاد وکي د جهاد په برکت باندې با بیا اسلامی حکومت راځي چې کله اسلامی حکومت راشي ګورش دا سوي ما کیا وا خبره د احادیثونو بهر وا زګوره مجرم بیا ښه زه بیا خاين ما او دا ټول د احادیثو کې رسول الله مبارک فرمایلی دي نو بیا مهربانو کې زه مجرم نیم بیا زه جذباتي نیم بیا زه خاين او د خپل ملک سره غدار نیم غوري ښا یاد سات دا خبره ټول مګری یاد سات اسلامی نظام کې مسلمانانو باندې اسانی ده نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اسلامی نظام راشي امام مهدی حاکم شي د ازمکه بداسه فراخي حتی امام مهدی علیه رضوان با یو اوش موګي یو اوش لرګي راوالي ازمکه کې به خخي دا غینه به یو شنونه می ودار جوړيږي نبی علیہ السلام فرمای دومره بدامال دومره بجیدات دومره میوي دومره بد رزق فراوانی او فراخي راشي چې امام مهدی طرف نه به وسړی اعلان کوي څوک چې پیسې غواړي څوک چې مال غواړي راشي نو یو کس بم پانس یو کس برا پاس دې براش سره زرو د سپینو زرو ډیری به پراتی د امام مهدی هغه کارنده به ورته ورواچ په لپ باندې بسر زر ورواچ د شکل داسې مخ کې لګ روان شي ډیر درون بوج به اچولې وي زړه کې به خیال راشي چې هو د ټول امت کې د هرسناک منظوم امت کې یو قسم مال را پانسید سیوا زمانہ زمزم دا مال واپس کوما امام مهدی کارنده د براش وجي بس دا مال والا اول وای ټولو کې څوک را پانس صرف زرا پاسیدم امام مهدی کارنده ورته وای مونږ ورکول والیو واپس اخشتو ولنی وزوړه شاوه هر صبح دومره فراغ شي دا به د شرعي نظام سره شاه سره برځي شرعي نظام الله جل جلاله دې موږ تاسو ټول ته نصیب او فرمایي امام مهدی علیه رضوان متعلق نبی علیہ السلام دا پیشنګویان فرمایلی تاسو ټول د امام مهدی په صف کې ودرېدل غواړي کنه غواړي ټول غواړي د امام مهدی علیه رضوان په صف کې چې ودرېدل غواړي د امارت اسلامیه افغانستان سره خپل تعلق جوړوي دا طالبان د شریعت مطابق دي دا دهشتګر نه دي دا مسلمانان نه وژني دا ظلم نه کوي دا زیاتې نه کوي ښا اوس الحمدلله منافقین مني کوم منافقانو باندې چې اوسه پوری جهاد فرض نه ګڼه اوس غم د طالبانو صفاتونه کوي دا د منافق صفت دی ښا چې کوم طرف ته تل درنیږي غاړه منډوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم مسلم شریف کې د رسول الله علیه السلام حدیث ته نبی علیہ السلام فرمای قران کې الله مذبذبین بین ذلک لا اله الا ولا اله الا منافق متحیری حیرانی مذبذبی کله دې طرف ته چې د کافر ډله درنش کافر سره چې د مسلمان ډله درنشي بیا مسلمان سره او حدیث کې نبی علیہ السلام فرمایي مسلم شریف کې راځي عبد الله ابن عمر نه نقل دي مثل المنافق كمثل الشاة الغائرة بين الغنمين تعير الى هذه مره والى هذه مره بل روایت کې راځي تکر فی هذه مره وفي هذه مره نبی علیہ السلام فرمایي د منافق مثال په شان د هغه چیلې چې دی غړته نس چیلی ولاړی رمه ولاړی دی غړم رمه ولاړه ده نو دا ایران ده پریشان ده دا چیلې کله دی رمی ته ورمنډ کیو کله دی ته ورمنډ دا حضور د دې مثال بیان کړي نو منافق هم داس کله هغه تل ته کله دی غړ لکه سوچ مسلمان جوړ خپل نظریه عقیده مضبوطه اوساته د امام مهدی کاروان کې اوسېګا ان شاء الله الله به زموږ استاد د ایمان او د مال حفاظت کوي خدای زموږ د ایمان او د مال حفاظت فرمایي د امام مهدی علیه رضوان په ډله کې د الله موږ شمار کی
د دجال او د دجالینو د ډل نه رب العالمین موږ ته ټول محفوظ وساتي. الله موږ ته د عمل توفیق نصیب کړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه في الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع الابرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله تبارك وتعالى على النبي.